السلام علیکم دوستانو. علمزیب مجاهد نن سبا په کم حال کې ژوند کوي؟ که غواړئ چې پوه شئ نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او که زموږ چینل مو تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړی نو زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم وښئ چې زموږ همدغه رنګې نوې معلومات او تازه خبرونه د ټولو نه اول تاسو ته ضرور رسي. د پښتو ډرامو او فلمونو میدان ته ډیر خلک راغلل او لاړل، خو په دې کې ځینې داسې کسان هم وو چې پتلوی اوس هم خلک یادوي او له زړه ورته دعا کوي. تاسو ټولو ته معلومه ده چې نن سبا ډرامونه هسې ګپ جوړ دی او ټول خلک ډرامې د عیاشۍ او د نورو بدعملیانو دپاره ګوري، ځکه چې نن سبا اکټر دا نه غواړي چې هغه چاته سمه لاره وښیي او په سمه لارې روان کی او نه هم ورسره د تورسرو غم شته او نه د دوی خیال کوي. خو پخواني داسې اکټرانو چې هر ډرامه به د فن او د نصیحت نه ډکه وه. که هره ډرامه به مو وکتله نو د هغې ډرامې نه به یو لوی سبق او عبرت اغوستو. زه د بل چا نه دوستانو، زه د سید رحمان شینو، علمزیب مجاهد او د اسماعیل شاهد خبره کوم. په دې کې سید رحمان شینو اسماعیل شاهد اوس هم د شوبز دنیا کې شته او ځان ته خپل چینل هم لري، خو علمزیب مجاهد چې په جاناني باندې مشهور دی ډیر وخت مخکې د شوبز دنیا ته د الله په امان ویلي دي. خو اوس مونږ خبر شو چې د مینوالو او د ملګرو د زیات زور نه پس علمزیب مجاهد بیا د شوبز دنیا ته راځي او غواړي چې خپل مینوالو ته له خوند نه ډکې کیسې او ویډیوګانې جوړې کړي. جانانې چې په هر ډرامه کې بیل بیل کردار ادا کړی دی او خلکو ته د هرې ډرامې او د هرې ویډیو نه یو لوی سبق ملو شوی دی او د خلکو په مخونو باندې خندا هم راوستې ده. نو دوستانو، ستاسو تمې ختمې شوې او علمزیب مجاهد عرف جانانې بیا ډرامو ته راځي او همهغه رقم ویډیوګانې به جوړوي. زموږ د دې ویډیو مقصد همدا و چې کم کسان د جاناني مینوال دي د هغوی په مخونو باندې به یو ځل بیا خندا راشي. دوستانو، تاسو د جاناني خپل چینل هم سبسکرایب کولی شئ چې د جانان آفیشل په نوم یې جوړ کړی دی. دا تاسو ځان سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم وښئ چې د جاناني نوې نوې ویډیوګانې او د خندا او د عبرت نه ډکې ویډیوګانې د ټولو نه مخکې تاسو ته ضرور رسي. نو راځئ دوستانو چې دې سټار سړي ته مینه ورکړو او د اصل اکټر له مینه ورکړو او دې اوچت کړو چې دې زموږ د پښتنو په مخ باندې خندا راولي او دا احساس وکړي چې موږ د تکړه اکټرانو سره څومره مینه لرو. د علمزیب مجاهد چینل لینک په ډسکرپشن کې کتلی شئ او که تاسو د علمزیب مجاهد عرف جاناني په باره کې څه ویل غواړئ نو موږ ته په کمنټ کې ضرور ووایئ او که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم وښئ چې زموږ همدغه رنګې نوې ویډیوګانې د ټولو نه اول تاسو ته ضرور رسي. تر بل ویډیو مو په لوی الله سپارم. د لوی خدای په امان.